بسم الله الرحمن الرحیم په خوب کې د ازدهی لیدو تعبیر څه دی؟ یعنی غټه ازدهه چې یو مار وي، یو عام مار وي، یو غټه ازدهه وي. نو کچره په خوب کې تاسو دا غټه ازدهه وینئ، نو د دې تعبیر څه دی؟ چاهي نارینه ویني یا زنانه ویني، ظاهره خبره ده مختلف حالتونه وي، مختلف صورتونه وي. نو د مختلف صورتونو په وجه باندې د دې تعبیر بیا مختلف وي. نو ټوټل 10 مختلف صورتونه دي او 10 مختلف تعبیرات دي. دا به تاسو مخې ته نن بیانوم. رازو اولنی تعبیر طرف ته په خوب کې مطلقاً ازدهه لیدو دا طاقتور دشمن طرف ته اشاره کوي. دا د طاقتور دشمن علامت دی چې تاسو چې کوم دشمن نه کوم کس تاسو د دشمنی کې غډیر طاقتور دی، هغه تاسو ته نقصان ته رسول شي. نو فل فور د صدقې ضرورت ته کچری داسې خوب وای نه په دې صورت کې بیا پکاردار چې صدقه کوي. زګه چې په حدیث شریف کې راځي الصدقه رد البلاء، صدقه چې کوم د هغه روان چې څومره مصیبتونه دي بلاګان دي هغه ختمي لري کی. نو اولنې تعبیر. نمبر 2 په خوب کې مطلقاً ازدهه لیدو دا د خوف، ټینشن او د ډیپریشن علامت دی. نمبر 3 په خوب کې مطلقاً ازدهه لیدو دا د ظالم بادشاہ علامت دی. دغه شانتی د طاقتور او با اثر شخص علامت دی. دغه شانتی سلورم نمبر په خوب کې ازدهه پتا سو بسی شاته لګیدل، تاسو بسی روانه ده رامنډه د بسی کی او تاسو مخه ته ازدهه د بسی شاته ده. نو دا د دې علامت دی چې یو غټه مسله، یو غټ ازمایش تاسو تراتلو ولادي، تاسو تر رسیدو ولادي، یا دغه شانتي دشمن چې کوم دی هغه تاسو طرف ته بڑاویدو ولادي، چې تاسو ته نقصان درکول ولادي. نو کدا سي خو وای نه چې تاسو بسی ازدهه لګیدل، نو فیل فور په دې باندې صدقه کوي چې زکه روان مصیبتونه د صدقې په ذریعہ باندې لري کیږي. دا سلورم نمبر. او پنځم نمبر په خوب کې د ازدهینا بچ کېدل، یعنی ازدها په تاسو بس لګیدل تاسو ته بچ شي، تاسو ته نقصان درونه رسي. نو دا د دې علامت ته چې ازمایش د حفاظت علامت ته او دغه شانتي د دشمن نه د نجات علامت ته. دغه شانتي شپږم نمبر په خوب کې ازدها تاسو وچی چې تاسو له ټک درکې، نو دا د دې علامت ته چې دشمن او دغه شانتي حاسد او دغه شانتي بیماری د نقصان علامت، یعنی دشمن چې کوم دی دا دغه د نقصان علامت ده، یا دغه شانتي د حسد چې کوم نقصان دی هغه تاسو ته د رسیدو علامت ده، او دغه شانتي د بیماری په ذریعہ باندې هم تاسو ته نقصان تر رسیدو علامت ده. دا درې علامت دي په خوب کې چې تاسو تټک در کې تاسو وچی چې ازدها، نو فل فور صدقه پکار ده. دغه شانتي وم نمبر په خوب کې ازدها په دې حالت کې لیدو چې ازدها مړه ده، یعنی د مړنی په حالت کې ازدها لیدو دا د دې علامت ته، یعنی د غټي خطرې د دشمن او دغه شانتي د ازمایش د خاتمه علامت دی. دغه شانتي اتم نمبر په کور کې ازدهه لیدو دا د حسد، د دشمنی او د کورنۍ چې مسائل دي، پریشانیاں دي، دا دغه علامت دی. فل فور صدقه پکار ده. دغه شانتي نخم نمبر د اسمان د طرف نه ازدهه روانه ده، نو دا د غټ ازمایش راتلو علامت دی او دغه شانتي په ژوندۍ کې د یو غټي تبدیلی علامت دی. نو د فل فور صدقې ضرورت دی. دغه شانتي لسم نمبر په خوب کې د ازدهی څخه خبرې کول. د دې دوه صورت کېږي. کچری تاسو سره خبرې کوي او تاسو په حق کې وي، یعنی تاسو لپاره نفع بخش وي، نو دا د دې علامت ده چې د دشمن او دغه شانتي د طاقتور انسان نه د با اثر انسان به تاسو ته نفع در رسي. او کچری تاسو د ازدهی څخه په دې حالت کې خبرې کوي چې هغه تاسو لپاره د خطرې علامت وي، نو دا د دې علامت ده چې تاسو د دشمن نه یا دغه شانتي د طاقتور با اثر انسان نه تاسو ته د نقصان ملاویدو علامت ته. دا ټوټل لس تعبیرات د اساس مخه دا ما بیان کړو. امید کوم چې سمجھ کې مو راغلي. اجازه راکړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.